بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د 40 اسد د استقلال د ورځې مبارکي د افغانستان ټول غویر ملت ته وړاندې کوم او زه تاسو سره د خپل یو څو خاطرې شریکوم د تیر نظام په باره کې. څرنګه چې زه د ننګرهار اوسیدونکی یم او د سقوط څخه یو ورځ مخکې زیاتره ملګرو دا پیغامونه یو بل ته استول او دا موضوع ګرمه وه چې ننګرهار به سقوط کوي بلکې ټول افغانستان به سقوط کوي. نو زما په شمول زیاتره ملګرو زموږ ملګرو زیاتره ننګرهاریانو دا باور نه کېده چې د دومره امکاناتو سره به ننګرهار او بالخصوص افغانستان سقوط وکړي، خو بیا هم هماغسې وشو. څرنګه چې زه سحر راپاڅېدم او د ښار په لور مې حرکت وکړ د ورزش لپاره، د ورزش سامان راسره و. چې کله ښار ته ورسېدم ګورم ښار کې داسې ګڼه ګوڼه جوړه ده او د تیر نظام یا تیر رژیم عسکر چې دی په ګډه په 10-15 نفر په یو MB کې ناست او د تیښتې پر حال و او هیوادوال هم ورخطا ښکاره کېده او په دا فکر کې و چې ولا دا نوی دولت یا مجاهدین به زموږ سرنوشت څنګه وي ورسره او څنګه به کېږي. نو الحمدلله کوم منفي فکرونه چې موږ ته زموږ زیاتره مشرانو یا زموږ خلکو په ذهنونو کې اچولي وو یا د میډیا لارې کوم چې موږ د خارجیانو ذهنونو کې اچولي چې اسلامي امارت داسې دی او داسې به وشي، هغه هیڅ هم نه و. الحمدلله اسلامي امارت څخه موږ ډیر زیات خوښ یو او موږ د دوی څخه دا شکریه ادا کوو چې موږ خپل نظام او خپل وطن په خپلو پښو ودرو او بغیر د خارجي مرستو څخه.